أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. مخکی آیت مبارکه کیو فرمائل چې تاسو کم غیر مسلم لا په دې نیت باندې صدقات ورکوي چې دوی به مسلمانان شي، نو دا یو ډیر ښه سوچ دی. او که فرض کې دغه خلک مسلمانان نشي، نو ستاسو ثواب بیا هم کیږي. نو دې آیت مبارکه کې وس هغه خلک ته د صدقو ورکولو ترغیب ورکوي چې هغوی په دین کې کمال ته رسیدلی دي او د دینی مصروفیاتو د وجې نه هغوی کار روزګار نشي کولی. نو فرمای للفقراء الذین، ستاسو د صدقاتو زیات حقدار هغه فقیران دي احسرو چې قید کړلی شوي دي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې، په دین کې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې با ځینې صحابه هغه به په مسجد نبی کې هر ټیم حاضر وو، او اکثر صحابه به داسې وو چې هغه به خپل کار روزګار کولو. دې کې به ځینې خلکو دا ترتیب وو لکه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې یو ورځ به هغه کار لتلو او یو ورځ به د هغه یو ملګری کار لتلو. نو یو ورځ به هغه په مسجد نبوي کې حاضر وو او ملګري به یې کار کوو، او بیا به په سبا له د هغه ملګری په مسجد نبوي کې حاضر وو. د دغه حاضرۍ مقصد به دا و چې کم نی وحی نازلیږي یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم احادیث مبارکه بیانوي چې د هغې نه فیضیاب شي او هغه حاصل کی. نو کم یو کس چې به هغه یعنی په مسجد نبوي کې ایثار و، نو هغه بیا خپل ملګري ته د پوره ورځې هغه سبق ووی. او یو هغه صحابه چې ته اصحاب صفه وایي چې دوی به هر ټیم په مسجد نبوي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حاضر وو، او دنیا یې بالکل پرېښودې وه، کار روزګار به یې نه کولو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات به جمع کول، لکه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ او دغه شانتې نور صحابه چې د هغوی تعداد محدثینو بیان کړی دی چې په مختلف وختونو کې مختلف تعدادو او یا کسه لږ بږ داسې به وو. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې زه به د ډېرې ولږې د وجې نه بېهوشه شوم، نو خلک به راتلل زما په سټ په یې خپه راښکودله چې په ده باندې میرګي راغلی دي، او په هغه وخت کې دا د میرګو دپاره یو علاج ګڼلی کېدلو. نو فرمایي چې په ما به میرګي نه و، خو زه به د ولږې د وجې نه بېهوشه شوی وم، او
ما ته به یو مسله ښه معلومه وه، خو ما به کله د حضرت ابوبکر صدیق نه د مسلې تپوس وکړو او کله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه به مې تپوس کولو، د دې دپاره چې دوی ما د ځان سره بوځي او په ما روټۍ وخوري. نو فرمایي چې یو کرتې مې د مسلې تپوس وکړلو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه، او هغه ما ته مسله ووي خو لاړلو. بیا مې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو، نو هغه هم مسله ذکر کړل او لاړلو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او مسکی و، ما ته یې کتل او زه یې د ځان سره بوتلم او خپلې بیبي ته ووی چې کور کې څه شته، نو هغه ووی چې یو پیاله پی شته دی. نو ما ته ووی چې ته لاړ شه او د صفې ټول صحابه چې دي هغه راوله. نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما سوچ کوو چېرې دا یو پیاله خو زما هم نه کافي کېږي او دې پسې پوره صفې صحابه راغوښتلی کېږي. ما راوستل، نبی علیه السلام ما ته وویل چې دا یو کس له ورکوه چې څکي. نو فرمایي چې یو کس به هغه پی څکل او هغه به مړېدلو، بیا به نبی اسلام دی بل کس لی ورکا، دغه شانتي هغه پی په ټولو باندې وګرځولی شول. او په آخره کې ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې وسکه. نو ما ښه وسکل، بیا یې ما ته چې دوباره وسکه. ما دوباره وسکل او زه بالکل موړ شوم. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله وسکل او ختم شول. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزاتو. نو فرمایي چې خاص صدقې ستاسو د هغه فقیرانو دپاره دي احصرو چې دوی قید کړلی شوي دي فی سبیل الله، په لار د الله تعالی کې، یا په جهاد کې دي. د فی سبیل الله د ټول نه اول مصداق جهاد دی، او دویم علم او تعلیم دی. نو فرمایي چې یا د جهاد د وجنه، یا د علم ازده کولو د وجنه، یا د درس و تدریس د وجنه، او یا دا د چې دعوت د وجنه د الله تعالی په لار کې قید دي. لا یستطیعون ضربا، دوی طاقت نه لري د سفر کولو فی الارض، په ملک کې سفر نشي کولی د تعلیم تعلم د وجنه، درس و تدریس د وجنه، یا د جهاد د وجنه. په جهاد په لار کې مصروفه دي، دعوت په لار کې مصروفه دي، نو دوی سفر نشي کولی، یعنی تجارت نشي کولی. یحسبهم الجاهل اغنیا، او ګمان کوي په دوی باندې ناخبره خلک د مالدارانو. دوی عام لباس او طور طریقې داسې دي چې هغه بالکل د مالدارانو په شان ښکاري. خلک په دوی باندې د مالدارانو ګمان کوي چې دا خو بالکل مالداران دي. او دا د قرآن پاک اعجاز دی چې دا په هر زمانه کې پټ راځي. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې با مالدار او غریب دا د لباس نه او د پیزار نه پیژندلی کېدلو. چا چې و پیزارو هغه مالدارو، او څوک به چې زیات مالدارو دا سر به سورلی و، او لباس په عام طور باندې
یو پیوند دوه خو به د مالدارانو په کپړو کې هم وو، د غریبانو په کپړو کې به ډېر پیوندونه وو. نو د هغې نه به خلک پیژندلی کېدل چې کم غریب دی او کم مالدار دی. دا ګویا چې د دې زمانې سره ډېر پیټ راځي چې خلک په دوی باندې د مالدارانو ګمان کوي، ځکه چې د دوی لباس او د دوی پیزار دا به بالکل هغه ښي او د مالدارانو په شانتي به وي. من التعفف، د سوال نه د بچ کېدلو د وجې نه. تعفف ویلی کېږي اعراض کول، یعنې دوی سوال نه کوي. نو دغه سوال نه کولو د وجې نه دوی باندې خلک دا ګمان کوي چې د دوی خو لباس او ظاهري انداز ټول د مالدارانو په شانتي دی او سوال هم نه کوي. نو فرمای چې خلک په دوی باندې د مالدارانو ګمان کوي. تعرفهم بسیماهم، پیژنې به ته دوی لره د دوی په نښو باندې، د دوی د نښو نه به ته دوی معلومې. دې باره کې مفسرین ویل دي چې د دوی په مخ کې به زیړوالی د ولږې د وجې نه، او ظاهره خبره ده چې دغه شانتي د دوی د آمدنۍ نه هم اندازه لګول پکار دی. د یو کس آمدني چې ده هغه څومره ده او خرچ څومره دی، نو د هغې نه به د دوی هغه پیژندلی کېږي. لا یسألون الناس الحافا، دوی د خلکو نه سوال نه کوي په وازه خوله. الحافا وازې خولې ته هم وایي، الحافا انختلو ته هم وایي، یعنې دوی داسې نه کوي چې د خلکو نه سوال کوي او په سوال کې په خلکو پورې انخلي، داسې نه کوي. وما او هغه تنفقو چې تاسو یې خرج کوئ من خیر څه د مال نه، فإن الله نو یقینا الله تعالی چې دی به په هغې باندې علیم دی. الله تعالی ته ستاسو د هر خرج چې تاسو په پټه کوئ او که په ښکاره کوئ او په کم نیت باندې کوئ، نو دا الله تعالی ته ښکاره دی او د دې پوره بدله به تاسو ته میلاویږي. للفقراء الذین، ستاسو صدقات خاص د هغه فقیرانو دپاره دي، احصروا چې بند کړلی شوي دي، قید کړلی شوي دي، فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. لا یستطیعون طاقت نه لري دوی، ضربا د سفر کولو فی الارض په ځمکه کې. یحسبهم الجاهل، ګمان کوي په دوی باندې ناخبره خلک، اغنیاء د مالدارانو، من التعفف د وجې د بچ کېدلو د سوال د دوی نه. تعرفهم پیژنې به ته دوی لره بسیماهم په نښو د دوی سره. لا یسألون الناس، دوی سوال نه کوي د خلکو نه، الحافا په انختلو سره. وما او هغه تنفقو چې تاسو خرج کوئ من خیر د څه خیر نه، د څه مال نه، فإن الله نو یقینا الله تعالی چې دی به په هغې باندې علیم دی. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې کامل عمل توفیق راکړي. پروردگار د دې درس د برکته څومره بیماران دي زموږ په دې علاقه کې په هسپتالونو کې چېرته مسلمانان بیماران دي، پروردگار د ټولو
شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.